سید ده چې وی رسول الله په خفه کېږي. دا سیدانو سره ډېر احتیاط کوئ، په هر ځای کې چې سید وي احتیاط ورسره کوئ. عبدالخالق خلیفه صاحب الله دې جنت الفردوس نصیب کړي، دلته ډېرې ته راغلی و، زما امامت و. بیا زما طالبانو کې ځینې طالبان د دوکۍ د خوا و، هغه په دا سیدانو پسې ډېر غږېدو. بیا ما ورته ویل خلیفه صاحب مبارکه دا زما طالبان دا ځینې په دا سیدانو پسې غږېږي. ده ویل دا یې هلاکت. که هر ځای سید و ښه کار یې کوئ، ورسره ملګری کېږه، که یې ښه نه کوئ ځینې ځه کار مه پلوه. نبی علیه السلام ویل دي سیدان چې دي هغه ښه یې ستاسې بد یې زما. یو پیر وایي و مرید یې سید و، بیا وایي کله دی وخت د ده مرید ده ته راتی دا پیر ته، نو دا پیر یې خپلو مریدانو ته وویل، دا خپلو مریدانو ته ویل تاسې لږ له رامخته سئ، داسې ښه رامخته سئ ښه. وایي دا پیر دا خپلو مریدانو ته وویل چې دغه زما مرید پلانی را روان ده، تاسې ما په غاړه کې پړی را واچوئ او ما په څلور یو روان کړئ د ده په طرف. مریدان ورته وایي صاحب دا څنګه وکړو چې تا د حیوان په شکل باندې په غاړه کې پړی در واچو او په څلور یو روان کړو په دغه طرف باندې. وایي ده وویل چې خو زما امر که منئ او ما خوشحاله کوئ خو دغسې وکړئ. مریدان ویل سید پیر را روان صاحب په څلور یو په غاړه کې یې پړی ور اچولی ده، مرید یې په آس پور د را روان ده سید، هغه چې له لرې ولیدی چې هغه پیر صاحب را روان ده او په غاړه کې پړی ور اچولی ده، زما خلیفه ده او پیر مې د ماتې وظیفې را کړي دي، نو سخت خجالت دستي له آسه کوز شئ او را روان شئ ده ته په پښو. ورته وایي چې صاحب زه خو دې غر کړم دا څه کوې چې ته دا ډول روان یې. وایي ده وویل چې زه ستا دپاره نه یم در روان، په تا پسې شاته سترګې دي هغو ته در روان یم. ته چې کله را روان شې په تا پسې حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها سترګې نیولې وې چې ودرې دا زما اولاد ده چې دا یې قدر کوي که نه کوي. ما د هغو سترګو قدر کوی د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها سیدة النساء اهل الجنه چې دا د جنت د ټولو ښځو سرداره د رسول الله ویلي دي، د هغو سترګو قدر مې کوی. زه ځکه تا ته په څلورو در روان شم، ته د رسول الله اهل یې. د سید احترام کوي ورونو. دا دی وجه نه ده چې دغه یا چنده ده یا پلانی ده، نه، خپل زه تاسې ته دی خبره کوم چې هغه خپل ستاسې ایمان ښه کې وساتل شي، چې هغه مضبوط وساتل شي. ډېر خلک یې له سیده ګیله کوي، دا سید ده طالب د بې ځایه ګرځي، خو ته یې لارې ته سي. سلامګل خلیفه صاحب مبارک ول د جهاد په وخت په افغانستان کې چې هغه د ورس جهاد و، ول عسکر مې نیولي وو په جهاد کې، یو عسکر نوم به مې اخیستی ول چې ما به نوم واخیستی ده بول سید پلانی، څو وارې مې حاضري اخیسته سید، ول اخر مې ورته ویل دا سید چې ته وایې، ول ده راته ویل صاحب زه خو سید یم، په حکومت کې ولاړ وم عسکري مې کول. ول ما هغه عسکر نور راواستو چې حکم نیولي وو خدمت مې پکاوی، خو چې حکم سید و هغه ته مې وویل ستا قرآن شریف پلانی شی دې زده ده؟ نه. ول ما ورته ویل بس ته په دا مرکز کې کښېنه قرآن شریف به زه درته ته یو کار مه کوه. وایي چې ما ده ته سبق شروع کړ، قرآن شروع کړئ، د شپې مې خوب لید چې پیغمبر الاسلام راغلی ده زموږ په کور کې زما ښځو او بچیانو ته قرآن شروع کړی دی. ما دلته د ورځې دغه عسکر ته سبق شروع کړی، د شپې رسول الله راغلی ده په خوب کې، زه وینم چې زما بچیانو ته د قرآن شروع کړی دی. هغه د سید مقام ده ورونو. تاسې په د خپل اولاد کې سوچ وکوئ، زما زوی خراب ته بې لارې ده، چې هر څومره خراب وي ستا څاپېړه مې نه پلبري. زما زوی څه کوي، زما لمسی خراب ته چې هر څومره خراب وي ستا څاپېړه مې نه پلبرېږي. خو د رسول الله خو اولاد ده که نه، سړی خو بې قدر کوي که بې نه کوي. نبي علیه السلام ویل فاطمه رضی الله عنها فاطمة سیدة نساء اهل الجنه، الحسن والحسین السیدا شباب اهل الجنه. حضرت حسن او حضرت حسین صاحب د ځوانانو د جنت سرداران، د ده بچیان دي، د ده لمسیان دي. نو دا دوم صفت ده. دا غوسه دې سړی ډېره نه کوي، په دا کور کې له دا وړو سره لږ احتیاط کوي. د دا ښځو د وهلو په باب کې باید ښځې احتیاط خاوند احتیاط وکړي. موږ تاسې ګورئ دا کتابي مسله ده که نه، د یوې ښځې په سر باندې به 4 کسان په ورځ د قیامت باندې جهنم ته لاړ شي. هغه کسان به څوک وي؟ یو بې پلار وي، یو بې ورور وي، یو بې خاوند وي، یو بې زوی وي. پلار ته به الله وایي په قیامت کې تا د خپلې لور ته ولې دیني مسایل نه ورکوو؟ نن د دې لمونځ نسته، روزه یې نسته، مثال په طور هغه فرضي عبادات د دې پر ځای نه دي، دا خو ستا له وجې.
چې پلار یې مړ سي په کور کې ورور پاته ده له وروره به الله پوښتنه کوي تا ولې دیني مسائل دې ته نه ورکوو ښځه خو د باندې وتل حرام دي الله وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى ښځو په کورو کې ثابته سي په کوټو کې ثابته سي او د جاهلیت پر کم به بهار نه ګرځي ښځې خو بهار نشي وتای ناروا ده آیات کې راغلی ده بهار به نه وځي د ښځې په لمانځه کې ساتر ده د ښځې په بهر وتلو کې ساتر ده د ښځې په جنازه کې ساتر ده د ښځې په قبر کې هم ساتر ده